د افغانستان ملي دفاع وزارت ومنله چې د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو او افغانستان ته لیږونکو وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې پاکستان کې امنیتي نښتې زیاتې شوې، پوځي مرګ او ژوبلې زور اخیستی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. هر چا چې په بد نظر زموږ خوا ته کتلي دي، موږ په ډېر تلوار د هغو سترګې رایستلي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن شنبه د مرغومې 8 په رسمي ډول ومنله چې پر ډیورنډ کرښه یې د افغانستان په سویل ختیځ کې له پاکستاني پولیسو سره جګړې کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن شنبه د مرغومې 8 په ایکس پاڼه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو کې خوست او پکتیکا کې لا پاکستاني پولیسو سره جګړې کړې. دفاع وزارت په خبرپاڼه کې زیاتوي چې د هېواد جنوب ختیځ له استقامته د فرضي کرښې بلې خواته په څو نقطو کې د هغو شاریرو عناصرو او د دوی د حمایت کوونکو پټنځایونه او مرکزونه انتقامانه تر برید لاندې ونیول شول، له کومو څخه چې په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. په خبرپاڼه کې د ملکي او نظامي مرګ او ژوبلې په اړه شمیره نه دی خپور شوی، خو دغه وزارت رسنیو ته ویلي و چې 19 پاکستاني عسکر یې وژلي دي. په سیمه کې یو شمېر باوري سرچینې وایي چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې اووم سرحدي کنډک ته څیرمه د پاکستان له لوري په توغول شوي هوان ګولۍ 3 ولسي کسان وژل شوي دي. سرچینې زیاتوي چې دغه ګولۍ د کوچیانو په خیمه لګېدلې او دغه 3 تنه یې وژلي دي. او وروستی خبره ده چې پاکستان کې امنیتي نښتې زیاتې شوې، پوځي مرګ او ژوبلې یې زور اخیستی. د خیبر پښتونخوا بجاوړه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او ټي ټي پي ترمنځ نښتې شوې چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 11 کسان نورو ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پوځیان سیمې ته د عملیاتو لپاره تللي وو. په ورته مهال جنوبي وزیرستان سیمه کې پاکستاني طالبانو د پوځ پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې د مرګ ژوبلې په اړه تر دې دمه کومه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې بلوچ بیلتون پال او غورزنګ د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې پر پوځ او پوځي تاسیساتو د څو بریدونو ادعاوې کړې دي چې پکې د 6 پوځیانو د وژلو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دغه غورزنګ خبرداری ورکړی چې بهراني کسان او ښکار کوونکي د بلوچستان ته د ورتګ څخه ډډه وکړي، که نه د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه اونۍ وړاندې هم پاکستاني طالبانو په جنوبي وزیرستان کې د پوځیانو په یوې پوستې برید کړی و چې له کابله 14 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو او ګڼ شمېر نور یې ټپیان وو. دا بریدونه له تېرو څو میاشتو راهیسې پر پاکستاني پوځیانو تر ټولو ستر او خونړی ګڼل کیږي. له نن څخه 2 اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یاد هېواد کې د تېرو 10 میاشتو د امنیتي وضعیت او د وسلوالو بریدونو او اوښتو زیانونو په اړه ویلي و چې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سیند، پنجاب او اسلام آباد کې نږدې 1516 وسلوالې پېښې شوي چې له کابله 926 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بل خوازینه سرچینې وایي چې د پوځ لیکو ته نوي پوځیان جلب هم ورځ تر بلې په کمېدو دی او یو شمېر پاکستاني سرتیري د سر ساتنې په موخه دې ته اړ شوي چې د پوځ له لیکو څخه خپلې استعفاوې وړاندې کړي.